ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا ته دا وخت تازه او مهم خبر. لومړي سر کې د خبرونو سرټکي. طالبانو د امريکايانو قصداً کابل هوایي ډګر کې ګډوډي جوړه کړې ده. دا هم تازه خبر. افغان طالبانو تور لګولی چې امریکایي پوځیان په لوی لاس د کابل هوایي ډګر کې ناورین ته ورته حالت جوړ کړی او غواړي په دې توګه عام افغان ولس ته ویره او اندېښنه پیدا کړي. طالبانو د دعوت او ارشاد کمیسیون مشر مولوي امیر خان مفتي داسې ویلي. مولوي متقي زیاته کړې ده. په یو غږ پیغام کې ویلي طالبان هڅه کوي چې خبرو له لارې هېواد کې وران وضعیت کنټرول کړي، خو امریکایان او ځینې نور کړۍ قصداً ستونزې جوړوي. نوموړي ویلي افغانستان کې طالبانو بریا لویدیځ هېوادونه حیران کړي او د بهرانیان نشي کولی چې دا بدلون هضم کړي. نوموړي همداراز په طالبانو غږ کړی چې د خپلو مشرانو پرېکړې ومني او ان که ورسره موافق نه وي. نوموړي د بېلګې په توګه د عمومي غوښې یا د بښنې اعلان یوه سخته پرېکړه کړې وه، خو که طالبان مشرانو دا وینا نه وي کړې نو ښایي بې شماره افغانان له هېواده وتلو هڅه کړې وای. امیر خان متقي ادعا کړې چې دا مهال کابل هوایي ډګر کې ټول هېواد کې یوازینی ځای چې ناامني او ګډوډي پکې روانه ده وضعیت پړه پکې پر افغان پوځیانو ورچولې ده. نوموړي په وینا طالبان مشران د بېلابېلو خواو سره په خبرو بوخت دي او یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې روانې دي. ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و تازه او مهم خبر د افغان میډیا څخه. تاسو کولی شئ زموږ میډیا چینل د سره سبسکرایب کړئ. مننه.